درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایه په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایه په موږ وکړې رحمتونه درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایه په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایه په موږ وکړې رحمتونه زار چای پلولی دل نو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه چای پلولی دل نو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه اوس د بازار په واټ کې غواړي خیراتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو تاسو دغه څه چې ولیدلو دغه موږ بند کړو دا په یو کور کې و په دغه کور کې کوچني ماشومان دي کله چې دا کور ما ولیدو نو دا ډېر په خطره کې و دغه څه نن که موږ خولې تویې کړې نن که زموږ لاسونه تڼاکې شوله په دې خاطر باندې چې دغه ماشومان موږ خپل ماشومان ګڼو خدای نخواسته سبا ته لکه زابل کې کومه پیښه شوې وه په کندهار کې شوې وه یا په پکتیا کې شوې وه ځینې ماشومان چې څا ته لوېدلي وو ټول ملت ورسره غمجن و هر چا درد او فریاد تر ټولې نړۍ ورسېدلو نن مو وغوښتل چې مخکې له دې نه چې داسې یو پیښه وشي دغه څا باید موږ بند کړو چې زما دغه کوچنی ماشوم که کله په څا کې ګیر او دغه څا ته لوېدلی وي نو هغه وخت که موږ ټول چیغې وهو فریادونه کوو هغې نه هېڅ هم نه جوړېږي باید موږ کار وکړو کار ته ضرورت لرو موږ تر څو داسې ځایونه موږ باید بند کړو داسې کوچني خورګانې داسې کوچني ورونه زموږ دغه څا ته ونه لوېږي دغه پراختیا هم خطر کې و دغه څا د کور په منځ کې ده ډېر په زحمت باندې موږ دغه شی راوړو دروازه کې به تاسو لیدلی وي چې فقط دون شکې بر کې وکړو الا په خوره یې راننوتو خیر دا د خیر کار دی حتما څخیږي کنې دی راوړل دلته مشکل کار و ډېر سخت کار و دا د ډېرو نفرو که مخالف پاک موږ ته توفیق راکړلو دغه برکت په موږ کې واچولو دغه توان یې موږ ته راکړو چې دغه شی موږ تر دغه ځایه راورسوو نو که کله زما داسې یو کوچنی خور دغه څا ته لوېدلي وي خدای دې نه کوي او په دغه څا کې چیغې وهي او فریادونه کوي او زموږ وس هم نه کېږي هغې وخت پښمني باندې هېڅ هم نه کېږي او تاسو نه هم هیله کوم چې موږ دغه ویډیو سره شیر کوئ که څوک داسې څا لري داسې ځایونه لري هغه د ځوانان دې راپورته شي خپل هغه کلي والا دې راپورته شي داسې بند دې کړي لکه څنګه موږ دغه څا بند کړلو تر څو د داسې یو پیښې ښکار نه شو لکه څنګه چې د زابل پیښه وه زابل پیښه ډېره دردونکې وه او ډېره په لوړ قیمت موږ ته تمامه شوله ډېر مصارف هغې باندې وشوله اوس دومره مصارف نه کېږي دې باندې چې ډېر مصارف کېږي یو 2000 او 3000 افغانۍ مصارف دې وشي په 2-3000 افغانۍ باندې موږ کولی شو چې دې کوچنیانو ماشومانو ژوند وژغورو دوی څا ته ونه لوېږي دوی له خطر نه مو ژغورلي وي او بله دغه چې دې ته ګند هم تلیږي هر څه تلیږي دغه اوبه هم چټلې وي کله چې دې څا هغه نه وي نو دا به ټول سیمټېږي انشاءالله دا به ټول سیمټ کړي او سر یې بند شو دا کوچني ماشومان ټول وژغورل شول لومړی خو زموږ دغه ویډیو ډېره شیر کوي تاسو نه هیله کوم دغه مسؤلیت ستاسو هم جوړیږي ستاسو په یوې ویډیو شیر کولو سره خلک خبرېږي هغه دې ته متوجه کېږي تر څو دغسې څاګان کوي داسې ځایونه چې وي هغوی دغه سرونه پټ کړي موږ مسؤلیت دغه و چې موږ دغه څا پټ کړو برابر کړو ستاسو مسؤلیت دغه دی چې دغه غږ تر نورو خلکو ورسوئ او که چېرته دغسې څا تاسې لرئ پټ یې کوئ ځکه زموږ ستاسو هیواد یو دی زموږ ستاسو درد یو دی زموږ ستاسو
وطن یو دی، ټول سره دردیږو، ټول سره خفه کیږو، لکه څنګه چې د زابل پیښه بار بار زیاتومه چې هغې باندې ټول ملت غمجن، ټول افغانستان، ټول خلک دردمن، هر چا د غم پوسټونه کول، چا ډوډۍ نه خوړله. هغه د زبلي چیغو په خاطر دغه ویډیو تاسې شیر کړئ چې دغسې د بل ځوان د دغسې بل ماشوم چیغې موږ وانه ورو چې ما در پورته کوي. راځئ چې سر له وخته کار وکړو، راځئ تشې خولې خبر نه تېر شو، باید عمل وکړو. نن که موږ د خولې تویې کړلې، نن که موږ ستړي شولو، دا بې ځایه نه لړل. زما دغه کورنۍ آرام شوله. دوی که هر چیرې وي مطمئن به وي چې ما په کور کې کومه پیښه نه کېږي، خو مخکې زه مطمئن یم چې دوی دا کورنۍ په ستونزه کې وه، حتما دا ویره ورسره وه چې ما کوچني ماشومان دې څا ته ونه لویږي. دوی هم ډډمن شوه. دغه څا چې تاسو ګورئ دا د دغه سپین ږیري کاکا ده چې یو خوا باندې معیوبه هم دی. تېره شپه موږ د دفتر مخې ته ناست وو، بیا چې ما ولیدلو ډېر دردمند و، ډېر غمجن و. بیا ما یو لایف ویډیو ورسره وکړله چې د کور کې څه نه درلودل، کور کې ماشومان نهاره وو، کور ته نه راتللو. بیا یو څه نظر کومک موږ هملته ورسره وکړلو تر څو دغه د کور مشکل پرې حل شي. هغه ویډیو چې موږ وکتلې بیا احساس ورونو بیا کومک وکړلو. او کله چې د کور ته راغلمه د سا مې چې ولیدلو نو زه ډېر ورخطا کړم چې خدای نخواسته د کوچني ماشومان د څا ته ونه لویږي. نو دغه څه د دغه سپین ږیري کاکا دی، دا کوچنیو ماشومانو په خاطر باندې نه موږ خولې تویې کړلې او نن دغه کار موږ وکړلو. کاکا څومره اوس خوشحاله شوې؟ تاسې په مخه وچلئ، الله چې موږ سره کومک یې نه ته توس خدای په کروڑ درکړي. دا ماشومان د 12 14 کاله کېږي، دا ماشومان که سم دکه دا چې اوبه موږ ایستلې تا وخته که موږ دا خواته پرې ایښې وي او د دغو وس که سم ده که موږ درلوښتې. زه خپله بازار کې ګاډي چلوم، مایمه خوا باندې ګاډي چلوي چې سوال چې زه وکړم دا ماشومان سوالګري مخته کېږي، دغه هم به سوال وګړي کېږي. نو ما سره ډېر کومک وسو، زه ډېر ځینې خوښ یم چې خدای دې دوی ته اجرونه ورکړي، خدای دا خورش دي خدای دې یو په کورونو په سله ورکړي. ځکه چې زه خپله چې دومره ښېګړه چې زه بې وطنه د پاس وطنه دلته ما په والا په لاس په ګنټۍ والا دی او دوی دومره چې مې نه وه چې دوی خدای دې ښه دومره کومک سره وکړي، خدای دې سره ښه وکړي. کاکا یو کومک هم کړی چې هغه پیسې مې تر اوسه نه دي راخیستې، ناوخته شو ما باندې، زه به یې خپله جیبه درکړم. یو نظر کومک چې موږ سره ځینې وروڼو کړی و او نه یې غوښتل چې نوم یې خپور شي، 10,700 افغانۍ دي، دغه نغدې ورته سپارم. کاکا دا وخت یا الله ته په کروڑ بدلې ورکړې، خدای ته په مخه وچلای، الله دین دولت یې سم کړه، هر مشکل الله. کاکا ته یې دا پیسې وشماره څو روپۍ کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,700 روپۍ د ماما جان افغانۍ دي افغانۍ ورسېدې درته؟ ما ته ورسې سره ته دا بلولو ملولو ته سیمټو پورې دا ته ورسې خوشحاله اوسې. ته ولسمو ته دعا وکړئ بچي خدای ته په مخه وچلای، کروڑ بدل وکړه، الله دین دولت سم هر مشکلات چې موږ سره ښه خدای ته ښه ورسره وکړي. افغانستان کې دا چې بل چې یو ګاونډي سره کومک وکړي چې دغه د ماشومان د کوی نه ده دې باندې خرڅه وکړه. کاکا دې دا به ټول سیمټ کې ښه دا به ټول سیمټ کې صحیح ده، دا سیمټ چې اوبه نه ځي هغه ټول وکړي، دا کار به وکړي. څه ویل غواړې خلکو ته؟ څه ویل غواړې کاکا؟ څه پیغام دی څه په باره کې دی؟ څه پیغام دی خلکو ته؟ چې هر مسلمان چې کومک ورسره وکړي چې داسې دغه پسې رالي چې ماشومان یې د خطرې نه بچ وي، دعا ورته وکړي. مور وطن ډېر خوار وطن دی، ډېر سره زه پیدلی یم، هېڅ شی د الله نصیب خدای که شی لري الله ته به جوړ، الله پاک غیرتي ذات دی، غني ذات دی. قدرمن لیدونکو دغه ویډیو بیا هم درته وایم چې موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، ستاسو مسؤلیت ده چې دا ویډیو شیر کړئ او داسې ځایونه کوي تاسې جوړ کړئ، دا ستاسو پورې اړه لري. موږ به هم همکاري درسره کوو که چېرې داسې ځایونه وي، موږ همکاري کوو. شپه ورځ موږ اماده یو چې دې باندې کار وکړو تر څو د ماشومانو ژوند وغواړو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه ژوند خدایا په موږ وکړې رحمتونه، دا محال دی خدای